ویلي دي چې خلک دومره په غوسه شول. مونږ خو دا وویل پښتانه مه وژنئ، پښتانه مه بربادوئ، پښتانه مه تباه کوئ، پښتانه مه د تشدد لاندې راوړئ. ملګرو تاسو به لیدلي علمزیب یو ویډیو کړې ده په میرانشاه کې، یو ګونګ دی خبرې نشي کولی، هغه فوجیانو نیولی و، یو کال یې تشدد پې کولو چې ته حال ولې نه وایې، ته مونږ ته حال نه وایې. او په هغه ویډیو کې چې کله ته ګورې نو د هغه نیکونه دوی په زور ایستلي. یو ګونګ هغه د ډېر جبر نه د سترګو دید هم لاړو، ړوند یې هم کړ. مونږ پي ټي ایم دا وایستو ولې په پښتنو تشدد کې مونږ په خپلو پښتنو خامخا ننګ کوو. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لویسم بازار چې نن هم تېرېږي نشان یې نه دی پاتې، د باړا کاروبارونه ختم شول، میرانشاه بازار یې مکمل هموار کړه او مکین او دا ټول هموار و. د جنډولې بازار باندې نن هم چې تېرېږي یو پارک جوړ دی، هلته بازار نشته. یو طرف ته زمونږ ړنګ کورونه او ړنګ بازارونه، بل طرف ته د جنرال کیانې په آسټرالیا کې جزیرې، بل طرف ته د دوی بنګلې، بل طرف ته د دوی عیش و عشرت او عیاشي. زمونږ په وینو باندې، زمونږ په دردولو په بربادولو باندې دوی ډېرې ډالرې وګټلې. پښتانه بې عصرې پاتې شوي وو. تېر کال په ننګرهار کې په یو جومات کې دماکه وشوه، 78 تنان پکې شهیدان شول. یو مور وه د هغې 15 زامن و، هغه 15 واړه پکې شهیدان شول. زمونږ مندې غریبې دي چې یو زانګو واخلي بیا ټول زامن وروڼه په هغې زانګو کې رالویوي. د دغې مور نور وس نه و، هغه زانګو چې دوی یې پکې رالوی کړي هغه ته یې صرف اور ورکوي. مونږ دا په لر او بر وطن کې دغه جنګ چې پښتانه مندې بې وسه شولې او د اوښکې قوت یې ختم شو، مونږ د هغې جنګ خاتمه غواړو چې دا جنګ دې ختم شي. څوک دي چې زمونږ ملګرتیا نه کوي، هغه د نن هم په ځان فکر وکړي. اته زره پښتانه میسنګ پرسنز دي، لاپته افراد، لادرکه خلک. تاسو ته پته شته هغه ته د عدالت موقع نه ورکوي. زمونږ مطالبه دا نه ده چې ته یې راخلاص کړه، زمونږ مطالبه دا ده چې ته یې عدالت ته پېښ کړه، عدالت ته فیصله وکړي که مجرم وي سزا ورکړه، که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي راخلاص یې کړه. په زرګونو لاکونو پښتانه ایکسټرا جوډیشل یعنې د عدالت نه ماورا ووژل شول. د کویټې وکیلانو نه راواخله، د پاټا بمبارۍ او د IPS شهیدان تر نقیب شهید پورې، تر طاهر داوړ پورې، تر ارمان لوڼي پورې، تر سردار عارف پورې د پښتانه وژنه ماورای عدالت روانه ده. ملګرو د دې ریاست زه یو خبره درته کومه چې پوهه تاسو یې، خو زه یې صرف تفصیل بیانوم. کلبوشن یادیو دا هندوستان د رایو منبر و، د رایو چینی و. هغه پاکستان نیولی دی، پاکستان وایي د دماکې کړي دي، هغه ته عدالت هم ورکوي، هغه لاپته افراد هم نه دی، لادرکه هم نه دی، نه هغه مورای عدالت څوک مړوي. دی هندوستان چې خپل اولین دشمن شماري هغه ته دا حق ورکوي، رات یې ورکوي، پښتنو ته نه ورکوي. دا حق دوی پښتانه ته نه ورکوي، نور یې ټول درکوي. پښتانه دلته یو زورواک او یو بلواک ژوند تېروي. د دوی په خاوره کې څومره چلند روان دی، دا ټول چلند غیر آیني او د زورواکۍ دی. هغه آیین چې دوی جوړ کړی دی، موږ د هغه آیین خبره ورسره کوله، دوی هغه نه هم نه مني. په دې آیین کې چې کله ماته حقوق راکول وي هغه دی نه راکوي، چې ماته سزا راکول وي بیا دروغجن FIR به کټ کړي. زمونږ ملا باران، زمونږ ذوالفقین قاسم، نور ډېر ملګري ډکه شي، دا به جرمونه خوري په خپله. زمونږ حنیف پښتین اوس هم په جیل کې پروت دی، زمونږ مولانا اعجاز لا اوس هم ورک دی. زه
دوی وایي ستاسو لهجه سخته ده، دوی خپل اعمال لیدلي دي، زموږ وجود ټوکړې ټوکړې، زموږ د ماشومانو ټوکړې ټوکړې. ما په خپلو سترګو د پښتنو ماشومانو ټوکړې ټوکړې جسمونه راټول کړي لیدلي دي. او دوی له وایي چې لهجې مو سختې دي. دومره په نرمه ژبه خبره، د مینې ژبه چې څومره مونږ ورته وکړله، شاید په دنیا کې یو مظلوم نه وي کړی لکه مونږ څه وکړله. زمونږ نیکونو مونږ ته دا ویلي دي چې کږې خولې په سیکونو سمیږي. مونږ بیا هم تا ته عامه خبره وکړله، مونږ ته بیا هم د امن خبره وکړه. داسې نه دی چې مونږ جنګ نه زده، خو سوله زما د وطن د خلکو ارمان دی، ځکه مونږ جنګ نه خوښوو. زمونږ د وطن د منګ یو، زمونږ د وطن د خوند یو. بل دا یو ارمان دی چې په وطن کې سوله وي. زما یو ارمان دی چې پښتانه په خپل منځ کې ځي راځي، څوک تپوس نشي ځنې کولی، څه یره نه وي چې دلته به یا فایرینګ وشي یا ډز یا څوک ټکس یا څوک ګټ. مونږ په خپله خاوره چې څومره هم دلته هغه وجودونه قایم دي چې هغه د دغې خاورې وګړیو ته نقصان رسوي، هغه لرې کول غواړو، د هغې ظلم او جبر ورکول غواړو. ملګرو، زمونږ دغه خبره چې ته پښتانه مه وژنه، هغه هم نه ومنه شو. ولې یې وژنې؟ تاسو ته د دې پته شته په دې خاوره باندې جنګ کول یو تاریخ لري. په 19مه صدۍ کې پراکسي جنګ په دې خاوره د روس او برطانیا په منځ کې و. په 20مه صدۍ کې د امریکې او د روس په منځ کې و. ښکاري داسې چې لکه د امریکې او چین په منځ کې لکه یو بله لوبه هم چې پاتې. مونږ په خپله خاوره نور جنګونه نه غواړو. مونږ هغه پښتانه چې لاړ شي د خپلې خاورې د ځوانانو سپینګیریو جاسوسي یو داسې خلکو ته کوي چې هغه ژبه چې مور ور زده کړې ده په هغه نه ورسره پوهېږي، ژبه ورته بدله کړي، د ده مورانۍ ژبه ورسره وایي او د خپل ورور جاسوسي کوي. هغو ته وایو دا د غیرت لاره نه ده د سپېڅ خپله وي. په دې کې به پیسې میندې کړي،